أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مخکې آیت مبارک کې د قرض معاملاتو متعلق مسائل ذکر شو چې د قرض او معاملاتو دپاره د وخت تعین چې د دې قرض واپسي به کله کېږي، بیا هغه په تحریر کې راوستل، بیا په هغې باندې دوه کسان ګواهان مقرر کول. دا ټولې خبرې مخکې تفصیل سره ذکر شوې. اوس حالت د سفر بیانوي چې د سفر حالت دی او یو کس ته د قرض اخیستلو ضرورت پیښ شو او په حالت د سفر کې دته کاتب نه میلاویږي، لیکونکی نه میلاویږي چې د دې دواړو کسانو په منځ کې د قرض کومه معامله ده، لین دین دی چې دا په تحریر کې په لیکلو کې راولي. او کم کس چې قرضه ورکوي نو هغه هم څه ضمانت غواړي چې لیکلم نشته دی، هسې نه دا کس رانه منکر نشي او زما قرضه او زما پیسې ډوبې نشي، نو دی د ما سره څه څیز په ضمانت کې کېږدي چې هغې ته د پښتو په اصطلاح کې ګاڼه ویلی شي. یو څیز د ما سره ګاڼه کي، نو دا جایز دی ځکه چې هغه کس مطمئن شو. مثلا 100,000 روپۍ قرضه واخیستله او د 100,000 روپو یو څیز هغې د پیسو د مالک ته ورکړه چې دا به تا سره پروتي چې تا له کله زه قرضه واپس درکم دا څیز به ما ته واپس راکړي، دې ته ګاڼه ویلی شي. دلته خو ذکر د سفر کړی دی ځکه عموما په سفر کې د دې خبرو ضرورت پیښیږي، خو په حالت د حضر کې، په حالت د اقامت کې هم د نبی علیه السلام د عمل نه ګاڼه یو څیز چاته ورکول دا ثابت دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د اوربشو ضرورت پیښ شو د کور د اخراجاتو دپاره. د هغې دپاره چې کوم کس مقرر و چا چې به د کور سودا راوړله نو هغې ولیږو یو یهودي ته، ځکه مدینه منوره کې یهودیان مالدارو چې ته موږ ته 30 سوع یعنې 30 دړۍ یا 3 منه جوړیږي، دومره اوربشې زمونږ د کور ضرورت دی، دا موږ ته قرض راکه. هغه یهودي ته د نبی علیه السلام خادم پیغام ورسو د نبی علیه السلام چې هغې ته د 3 منو اوربشو ضرورت دی
هغه وویل زه خو داسې قرض نه ورکومه، ما څه دې څه څیز ګاڼه کېدي چې زه مطمئن یم زما اعتمادي او تسلي مې وشي په هغې باندې. نبی علیه السلام خپله زغره مبارکه چې دا یو جنگي لباس دی، د زنځیرونو قمیص وي چې مخکې به په جهاد کې زغره استعمالېده، که دشمن به د تورې ګزار کو په یو مجاهد باندې یا د غشي ګزار به کو، نو هغه زغره د اوسپنې د زنځیرونو لباس و، نو هغه به د انسان د بدن حفاظت کو او دفاع به پې مجاهد خپله کوله. نو هغه زغره نبی علیه السلام د خپل خادم ته ورکړله، هغه یې یوړله، هغه یهودي سره یې ګاڼه کېښودله او د هغه نه 10 سوعه اوربشې هغه راوړې. بیا نبی علیه السلام په دغه وخت کې 9 بیبیانې وې او 2 وینځې وې، 11 زنانه شوې. نو په هغې باندې دا 10 سوعه اوربشې نبی علیه السلام په وزن باندې تقسیم کړي. دې ته ویلی شي د بیبیانو په منځ کې عدل او انصاف کول. نبی علیه السلام باندې د بیبیانو په منځ کې عدل او انصاف کول لازم نو، الله پاک ورته اختیار ورکړی چې که ته یوې بیبي ته زیاته حصه ورکړې او بلې ته کمه ورکړې، ستا اختیار دی. خو امت ته د تعلیم ورکولو دپاره چې نبی علیه السلام په خپل عمل سره دا خبره ثابته کړله چې امت به د خپلو بیبیانو په منځ کې داسې عدل او انصاف کوي چې کور ته کوم څیز راوړي، نو چې یو بیبي ته څومره وزن ورکوي نو هغومره وزن به بلې بیبي ته ورکوي. که هغه د خوراک څیزي، که هغه نور څیزونه نو یو شان به ورکوي. دې ته عدل او انصاف ویلی شي. حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله چې دا یو ډېر لوی عالم دی، ډېر کتابونه یې لیکلي دي، د دین ډېر خدمت یې کړی دی. د هغه په نکاح کې 2 بیبیانې وې. یو ځل چا په تحفه کې 2 خربوزې ورته راوړې او هغه کس په دې نیت راوړې وې چې د ده 2 بیبیانې دي، نو یو خربوزه به یوې بیبي ته ورکړي او بله خربوزه به بلې بیبي ته ورکړي. نو چې کله ده ته یې ورکړې هدیه تحفه قبلول دا سنت طریقه ده. تانوی رحمه الله هغه قبول کړی 2 خربوزې. بیا یې خادم ته وویل چې داسې وکړه چاړه راوړه او 2 پلیټونه راوړه. نو خادم ورته ویل صاحب په چاړه او په پلیټونو باندې څه کې، او 2 خربوزې دي، یو خربوزه یوې بیبي ته ورکه او بله خربوزه بلې بیبي ته ورکه، دواړه یو شانتې دي. حضرت تانوی رحمه الله وفرمایل چې نه داسې نه کوم، کېدای شي دا یوه خربوزه خوږی او دا بله پیکه وي، نو د بیبیانو حق تلفي به وشي، یوې ته به خوږه خربوزه لاړه شي او بلې ته به پیکه خربوزه لاړه شي. نو هسې نه چې الله پاک مې په دې باندې په خپل ګرفت او پکړ کې رانه ولي، نو دواړه یو شان نیمې کړې او د دواړو نیمه نیمه حصه هغه یو بیبي ته او نیمه نیمه حصه هغه بل بیبي ته ورکړه. دې ته ویلی شي د بیبیانو په منځ کې انصاف کول. او څوک چې داسې انصاف کولی شي نو هغه 2 بیبیانې، 3 بیبیانې، 4 بیبیانې په نکاح کې اخیستی شي، شریعت اجازت ورکړی دی. او څوک چې داسې عدل او انصاف د بیبیانو په منځ کې نشي کولی نو هغه دپاره صرف د یوې بیبي اجازت دی. بیا د ګاڼې متعلق دویمه مسله دا ده چې د هغې نه به دغه کسو فایده نه اوچتی، چې کوم څیز د سره چا ګاڼه کېښودو قرضه یې ترېنه واخیسته نو دی به دا ځان سره ساتي، د دې نه فایده اوچتول د ده دپاره ناروا او حرام دی او دا په سود کې راځي. که هغه په هر شکل کې ګاڼه وي، مثلا سیکل یې ورسره ودرو چې دا سیکل به تاسو ولاړ یو مال یو 15,000 روپۍ قرض راکه، دا سیکل به دی نه استعمالی. موټرسیکل یې ورسه ودرو چې یو 20,000 روپۍ قرضه راکه، دا موټرسیکل به تاسو دی به نه استعمالی. یو کور یې ورته حواله کو چې په دې باندې ماله مثلا 10 لکه روپۍ راکه قرض حسنه، دا کور به ستا سره ګاڼه وي نو هغې کې به دی اوسیږي نو هغه به دی استعمالی نو. یعنې د ګاڼۍ هر یو څیز چې دی په هر شکل کې دی د هغې نه فایده اوچتول دا سود دی، دا ناروا او حرام دی. او ګاڼه دا د نبی علیه السلام د عمل نه د قرآن مجید د دې آیت مبارک نه ثابته ده چې دا جایز ده
چې هغه کس مطمئن په دې باندې چې د دې سړي د خو ما قرض ورکو خو ما سره څه نه څه د دوس بطور سیکیورټي بطور ضمانت او بطور ګاڼه هغه ما سره موجود دي. یو خو د ګاڼې مسله ذکر کړله. دویمه مسله دا ذکر کوي چې که چېرې په یو بل باندې اعتمادي او بطور ګاڼه څه څیز ترېنه نه اخلي داسې ورله قرض حسنه ورکړله یا هغه سره څه چې هغه د سره په ضمانت کې او په ګاڼه کې کېدي د کس په اعتماد وکړو په حالت د سفر کې دله قرضه ورکړله اوس لیکلو کې مره خبره رانغله ضمانت هم جمع نه کړی شو نو د کس له پکار دی چې دی د الله نه ویریږي او د سره چې کوم امانت دی د قرض حسنه ورله چا ورکړې ده نو دله پکار دا دی چې دا قرض حسنه په خپل وخت باندې خپل مالک ته واپس کی او په دغه سلسله کې د الله پاک نه ویریږي. دا دی نه وي چې د سره خو زما څه ضمانت نشته دی او دا خبره خو په تحریر کې نه ده راغلې په دې خو څه ګواهان نشته دی او زه به ترې منکر شم چې تا ماله قرضه راکړې نه ده نو آخرت ته به یوسي او آخرت کې به بیا ورکولی نشي نو دنیا کې هغه حق چې پردی د چا په ذمه باندې لازم دی چا ورسره امانت دی قرض ورکړی دی هر څه چې دي په هر شکل کې دي نو هغه د خپل مالک ته دا بطور امانت واپس کی چې دا زما سره امانت دی او دا د دې مالک حق دی چې دا دته زه ورکمه. دا دوه خبرې د ګاڼې او د قرض حسنه باره کې شوې. درېمه خبره د شهادت او د ګواهۍ باره کې ذکر کړې ده چې مخکې د شهادت مسائل په مخکې آیت مبارک کې ذکر شو دلته دا حکم بیان کړی دی چې شهادت او ګواهي تاسو پټوئ مه ځکه په شهادت باندې به عدالت فیصله کوي او چې شهادت نه وي نو عدالت به بیا غلطه فیصله کوي او یا شهادت غلط دی او جج فیصله وکړه عدالت فیصله وکړه نو هم په دې شهادت باندې فیصله کیږي نو شهادت پټول نه دی پکار بلکې چې کوم حقیقت دی نو هغه بیانول پکار دی او صحیح گواهی ورکول پکار دی او بیا فرمایي چې گواهی پټ کړله نو د زړه په دې باندې ګناهګار شو دا لویه ګناه ده نو شهادت پټول نه دی پکار او دې کې د چا حق تلفیم نه ده پکار چې یو کس وی د فلانی ته فایده ورکومه یا د فلانی ته نقصان ورکومه ګواهۍ کې هیر پیرو کې نو داسې دی نه کوي. وان کنتم علی سفر او کچریه تاسو په سفر کې ولم تجدو او تاسو بیا نه موندو کاتبا یو لیکونکې نو سفر شرط خو دلته ذکر دی او دا د حضر دپاره هم د نبی علیه السلام د عمل نه دا خبره ثابت ده که سفر یو که حضر او حالت د اقامت وي په خپل کور کلي کې وي یو انسان او لیکونکی ورته مثلا نه میلاویږي یا کم کس قرض حسنه ورکوي هغه وایي چې نه په لیکلو اعتماد نه کوم په ګواهانو ما سره به ګاڼه سږدی فرحان نو ګاڼه سیزو مقبوضتن هغه ته دی په قبضه کې ورکړی شي چانه چې دی قرضه اخلي نو هغه ته دی څه څیزو بطور ګاڼه بطور ضمانت او بطور سیکیورټي هغه سره کیدي چې د هغه زړه مطمئن او خوشحالي. فإن امنه کچرې اعتماد وکړي بعضکم بعضې کسان په تاسو کې بعضن په بعضې نورو باندې او هغه رهن او ګاڼه هغې ترې نه وانخیستو داسې ورله قرض حسنه ورکړله نو اوس دله څه پکار دي دته الله پاک هدایات بیانوي چې تا نه لیکلم وانخیستل تا نه د ضمانت کې څه کیم نه ښودل نو ته به څه کې ته به دا خپل امانت اوس د مالک ته واپس ورکې چې کومه نیټه د هغې دپاره مقرر شوې ده. فلیؤد الذی اؤتمن نو پکار دی چې ادا کی هغه کس چې هغه امانتدار ګڼلی شوی دی د باندې اعتماد کړی دی او دلې قرض حسنه ورکړې ده څه څیزې ورله ورکړی دی بطور قرض حسنه نو دله هغه واپس کول پکار دی امانته امانت خپل که قرض حسنه نقد شکل کې اخیستې ده او که د بل جنس نه اخیستې ده چا ورله څه ورکړي دي چې دا به بیا ما ته واپس کې نو هغه څیزو هغه د سره امانت دی دله پکار دا دی چې دی هغه واپس کی. ولیتق الله او پکار دی چې دی ویریږي د الله پاک نه ربه چې رب د ده دی
په دې سلسله کې دی د الله نه ویریږي چې دا پردی حق دی زما په ذمه باندې دی نو دا به زه ادا کومه. ولا تکتموا الشهاده او تاسو مه پټوئ شهادت گواهی مه پټوئ. ومن یکتمها چا چې پټه کړله دا گواهی فانه آثم نو یقینا چې ګناهګار دی قلبه زړه د دا د زړه ګناه ده ځکه زړه کې اراده کړې ده او بیا د عمل نه دا خبره ښکاره شوله چې کومه ګواهي وه صحیح ګواهي وه نو د هغې خلاف د ګواهي ورکړله یا د ګواهۍ نه وروسته شو ګواهي اډه ورنه کړله نو دا هم ګواهي پټول دي یا ګواهي یې غلطه ورکړله چې څنګه په کار وه او کوم حقیقت او کوم حق و هغه شان ګواهي ورنه کړله نو د ده زړه په دې باندې ګناهګار شو د قیامت په ورځ باندې به د ده نه د دې تپوس کیږي. والله بما تعملون علیم. والله الله پاک بما تعملون په هغې کارونو چې تاسو یې کوئ علیم عالم او خبردار دی. وان کنتم علی سفر او کچریه تاسو په سفر کې ولم تجدوا کاتبا او تاسو اونموندو یو لیکونکی ملو نشو فرحان نو ګاڼه سیزو مقبوضتن هغه ته دې په قبضه کې ورکړی شي. فان امنه نو کچرې اعتماد وکړو بعضکم بعضې کسانو په تاسو کې بعضا په بعضې نورو باندې فلیؤد الذی اؤتمن نو په کار دی چې ادا کی هغه کس چې هغه امانتدار ګڼلی شوی دی امانته امانت خپل ولیتق الله او په کار دی چې دی ویریږي د الله نه ربه چې رب د ده دی. ولا تکتموا الشهاده او تاسو ګواهي مه پټوئ. ومن یکتمها چا چې پټه کړه د ګواهي فانه آثم قلبه نو یقینا چې د زړه ګناهګار دی. والله بما تعملون علیم او الله پاک په هغې کارونو چې تاسو کوئ عالم او خبردار دی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.